السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولي آیرن د ټیکنیکل آیرن یوټیوب چینل څخه. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته وښیم څنګه کولی شو فیسبوک پروفایل باندې کارډ افشن فعاله کړو. ډېره خوندوره ویډیو ده، هیله چې ویډیو تر پایه پورې اوسئ تر زده کړئ. ما څخه ډېر ملګرو خواهش کړ تر څو دا رقم یو ویډیو جوړه کړم. ما هم تاسو خبر ومنله، تاسو ته مې ویډیو جوړه کړله. نو مخکې له دې نه زه ویډیو کوم تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ یا په څنګ کې د ګنټۍ نښانه ووهئ تر څو زما هره ویډیو تر ټولو دمخه لومړی تر تاسو در ورسیږي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه خامخا یې لایک کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم له دې طریقې څخه ګټه واخلي. نو وځم ویډیو طرف په ویډیو شروع کوم. د دې لپاره تاسو فیسبوک پروفایل باندې کارډ افشن فعاله کې یو بروزر لري، کیوي بروزر په نوم دا بروزر به ډاونلوډ کړئ. انشاءالله د دې بروزر لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. لومړی به دا بروزر څنګه کوئ را خلاص کړئ. نو تاسې به چالو کړئ. هر کله چې دا بروزر خلاص کړئ د فیسبوک څه لیکلی، نو په دې ځای کې خپل نړۍ آی ډي ورکړئ. هر کله چې دلته آی ډي ورکړم، مثلا زه غواړم دغه فیسبوک اکاونټ ته څنګه کومه کارډ افشن ولګوم. دا د ملګرو تاسو کتلی شئ دې باندې څنګه د کارډ افشن څنګه څه نشته ده. موږ ګورو اینه ملګرو څنګه ساده ده او دې باندې څنګه ده کارډ افشن نشته. اوس ځم او دې باندې کارډ افشن وګورم او تاسو ته هم څنګه کومه طریقه درښایم. نو د فیسبوک چې به تاسو څنګه خپل فیسبوک آی ډي څنګه کوئ خلاصه کوئ. هر کله چې دا خلاصه کوم بیا ورته لیکلی سرچ ور ټایپ ویب اډرس. نو د چې به تاسو د سرچ کې ولیکئ ویب کروم. څنګه ویب کروم. دا د ملګرو ما ویب کروم ولیکه، دا به مې څنګه که سرچ کړي. هر کله چې دا سرچ کړو نو یوه شېبه به څنګه کوي انتظار وکړئ. دلته اولنی سایټ ویب کروم سټور ګوګل کروم، نو دغه څنګه کوي دا به څنګه دی لومړني سایټ باندې به څنګه کوي ورسره کلیک وکړئ. هر کله چې دا باندې کلیک وکړو نو یوه شېبه به انتظار وباسو. بښنه سره نن انټرنیټ څنګه ده لږ کمزوری ده. نو یوه شېبه به انتظار ورته وکړو ملګرو. دا د ملګرو څنګه شو هغه څنګه شو خلاص شو. نو دلته به تاسو دا را زوم کوئ. څنګه دلته یو سرچ ده، دغه سرچ نه سرچ سټور کې دغه چې به تاسو یو څنګه کوئ ولیکئ مولټیپل وبخښئ غلط شو مولټیپل tools for Facebook. نو دا به څنګه کوئ تاسې ولیکئ. هر کله چې دا ولیکئ نو یوه شېبه به تاسو څنګه کوئ انتظار وباسئ. نو دا د ملګرو مولټیپل ټولز مې ولیکئ. نو دا سرچ روانه ده، تاسو خپله څنګه کوئ مولټیپل ټولز څنګه کوئ راخلئ. نو دا د ملګرو څنګه دلته مولټیپل ټولز راواخیستو. نو په دې باندې څنګه کوو کلیک کوو. دا د ملګرو څنګه څه ما کلیک وکړو. نو دا هلته څنګه کوئ دغه چې کې تاسو ته یو اپشن درکوي دا اډ کروم. نو دغه اپشن به څنګه کوئ تاسې د سره ووهئ او دا به څنګه کوئ را ډاونلوډ کوئ. نو یوه ام بي ده تقریبا، دا به تاسو څنګه کوئ را ډاونلوډ کوئ. هر کله چې دا را ډاونلوډ کړو دا درې خطۍ نه دغه ژوند به تاسې سره کلیک وکړئ. دا ژوند چې کلیک وکړو دا به څنګه کوئ چې ډیسکټاپ سایټ ته واړوئ. هر کله چې دا ډیسکټاپ سایټ ته واړو نو یوه شېبه به انتظار وکړو. نو دا د ملګرو دا مې څنګه کوي د ډیسکټاپ سایټ ته واړو. نو بیا به تاسو په دغه اپشن باندې سره کلیک وکړئ. هر کله چې دا نو لاندې به راکت شي دلته لیکلي مولټیپل ټولز فار فیسبوک، یعنې دا اغوستو وروسته څنګه ورته موږ را ډاونلوډ کړو. نو دا به ورته سره کلیک کوئ. چې دا کلیک کړو نو یوه شېبه انتظار ورته وکړئ.
د هغه د ملګرو داسې یو انټرفیس به څنګه کې درکړم، دا د ایکس علامه ده، د کینسل علامه به څنګه کوئ سره ووهئ. هر کله مو چې دا ووهو نو داسې یو انټرفیس به تاسو ته مخې ته راسي. دا ټولس ځینې دا د سکرینونه دا ټولس به څنګه کوئ بیا ووهئ. هر کله چې ټولس ووایو نو لاندې به راکښته سي دلته لیکلي فروفایل پکچر کارډ ځان کوي نو دا به تاسې درته ووهي. مسج ډاونلوډر دی کې مسجونه ډاونلوډېږي، دلته ډېر نور شیان زموږ کار چې دا فروفایل پکچر کارډ نو دا پروفایل پکچر کارډ افشن باندې څنګه کوي نو سره کلیک به وکړئ. نو دا د ملګرو څنګه کوم ته پروفایل پکچر اول لیکلی شیل ډاون نو دا شیل ډاون باندې څنګه سره کلیک وکړئ. دا د مونږ له شیلډ دا څنګه سو او فعاله سو نو ورځو ملګرو خپل پروفایل ته ورځو او ګارډ ګورو څنګه زموږ پروفایل باندې ګارډ آپشن فعاله سو او که نه. دا د ملګرو دا ریفریش کوم او معلومه انشاءالله زموږ کار به څنګه سوی به وي. نو دا د ملګرو څنګه چې موږ پروفایل باندې تصویر باندې څنګه د ګارډ آپشن فعال دا وه د ګارډ آپشن فعالولو طریقه. هیله ده چې د ویډیو څنګه چې خوښ شوي وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور ویډیو تر تاسو سمه د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاست سلام مو مل شه.